پر پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا ډیر زبردست برید شوی دی. دغه برید چیرته شوی دی او څومره پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي جزئیات یې راسره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د بلوچستان ایالت کوټه ښار کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه چاودنه نن یکشنبه د فبرورۍ 15 نیټې باندې د کوټې ښار د پولیسو تلاشي چوک یا ځای سره نږدې شوې ده. ځینو رسنیو د پاکستاني چارواکو له قوله د 5 پوځیانو د ټپي کېدو خبره ورکړې دی، خو ځینو سرچینو بیا په دغه چاودنه کې د 4 کسانو د وژل کېدو ویلي دي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا د پېښور په یو جومات کې د چاودنې له امله د پولیسو په ګډون شاوخوا 100 تنه ووژل شول او څه باندې 100 تنه نور ټپیان شول. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف مړ شو. د پاکستان اردو د مشرف کورنۍ ته د هغه د مړینې تسلیت ویلی دی. ویل کېږي چې مشرف تېره شپه د متحده عربي اماراتو په یو روغتون کې د 9 کلونو په عمر مړ شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.